ګورو په کروم براوزر کې چې زه په دې آپشن کلیک کوم نو ما سره چې په کروم براوزر کې څه هم وي هغه ډایرکټ پښتو ته ترانسلیټ شي، پښتو ته ترجمه شي. اوس دا آپشن تاسو په خپل کروم براوزر کې هم آن کولی شئ. که بیا تاسو په کروم براوزر کې څه هم ګورئ نو هغه تاسو په دې آپشن سره ډایرکټ پښتو یا اردو یا بلې ژبې ته په اسانۍ سره ترانسلیټ کولی شئ. اوس دا آپشن به تاسو په خپل کروم کې څنګه راولئ، څنګه بیان کوئ، دغه طریقه تاسو درښیم. خو د دغه نه مخکې د آی ډي دغه شانتې مزید انفارمیټیو ویډیوز دپاره ضرور فالو کړئ. را به شئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر اوپن کړئ. دلته به تاسو بره په دې 3 ډاټ کلیک کوئ، بیا په دې سیټینګ آپشن کلیک کوئ. بالکل ښکته به راشئ، ټول بار شارټکټ دی په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو سره دا آپشنونه وي نو په دې کې دا ټرانسلیټ آپشن دی په دې به تاسو کلیک کوئ. دا به تاسو دلته سیلیکټ کړئ نو آن به شي تاسو سره. چې څنګه هم آن شي بیک په راشئ. اوس چې تاسو په کروم براوزر کې څه هم ګورئ نو تاسو سره بره په ټاپ دا یو آپشن ایډ شوی په دې تاسو کلیک کوئ. چې څنګه هم کلیک کوئ ډایرکټ په تاسو سره دا ټرانسلیټ شي. ګورئ دا ټرانسلیټ شو. که تاسو سره ژبه چینج وي تاسو چینج کول غواړئ په دې سیټینګ کلیک کوئ، په دې مور لینګویج کلیک کوئ او دلته چې تاسو کومې ژبې ته دا لیکل اړول غواړئ نو هغه تاسو سلیکټ کړئ، ډایرکټ په تاسو سره هغې ته ټرانسلیټ کیږي. که ویډیو مو خوښه شوه نو د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.